د حضرت موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل نو په هغه بنی اسرائیلو کې یو لکو نو خپل ترې مړک صدا مال وغیره د پاره ترې مړک او هغه ترې په یو بل علاقه کې وغورځاو او په یو بل خلکو نو بل کلی باندې دعوا وکړه په هغوی باندې چې زما ترې وجلې دی هغې خلکو وی چې موږ خو ستا د تره نه خبر هم نه یو خبره راله حضرت موسی علیه السلام له موسی علیه السلام ته وی دوی زما تره وجلې دی هغوی وی یاره موږ د ده تره نه دی وجلې د تورات څه حکم نو راغلی نو حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې الله د دې مقدمې حل بسې څنګه به فیصله راوځي رب العالمین ورته وی چې دی بني اسرائیلو ته ووایه نو دوی به یو غوا حلاله کړي او د هغې غوا یو سرمن دا به په دې مړي باندې ووایي مړی به راوچت شي راجمدی بشي هغه به خپل قاتل وښیي چې دی پلانکي وجلې د هغې نه پس به دوباره هغه مړ شي چې دوی کلم حضرت موسی علیه السلام لرالل او حضرت موسی علیه السلام ته وی څنګه چلو شو او ته وی چې رب العالمین وی چې غوا حلاله کې او د غوا څه حصہ دا په مړی وخه مړی به راجمدي شي خپل قاتل به وښیي دوی ورته وی موږ د مړي تپوس کوو چې سړی چا وجلی دی او ته وی چې غوا حلاله که د غوا هغې سره سویمره ته موږ پورې ټوقې کې حضرت موسی علیه السلام ورته وی ټوکې د جاهلانو کار دی د شریعت حکم درته بیانوم چې دوی پوه شو چې دا حکم د شریعت دی نو تپوسونه یې شروع کړل یاره د هغه به بوډی وي که دا به ځوانی ارټي به یو که جوتې به بلا سات په سات به تپوسونه کول رب العالمین په خبره ګرانه کړه وی دا داسې غوا ده چې نه وړه ده او نه زړه ده نه جوتی ده او نه ده ارټي ده داسې صفتونه د هغې غوا بیان شو چې هغه غوا په علاقه کې اړو پیدا کېده نه دې خوا اوس دوی ګرځي چې غوا پیدا کړي یو ځای بل ځای یو ځای بل ځای څلوېښت کاله په دې ال کې تېر شو مړی دقه رنګې پروت دی د حضرت موسی علیه السلام معجزه د مړی نه خرابېږي او غوا پیدا کېږي نه غوا کوم ځای پکې پیدا شو چا سره پیدا شوه نو په بني اسرائیلو کې یو ډېر نیک سړی و نو هغه سړی چې کله وفات کېده نو ښځې ته یې وی زه خو وفات کېږم او زما دا ماشوم بچی دی نو د ده دپاره یو غوا یو سقی ما په ځنګل کې پرېښې ده او هغه سقی مې الله سره امانت کړی چې الله د دې سقی حفاظت به پروردګاره ته کې نو هغه مې الله سره امانت کړی ده نو چې کله زما دا بچی غټ شي نو دی به ځنګل ته لاړ شي او دی به آواز وکړي هغه به وله راشي کور ته دی راولي څه پیدا کې به یې راولي دغه نیک سړی د بني اسرائیلو چې کله مړ شو دا ماشوم راکوټې او راغټ شو خو پلار یې نیکو مور یې هم دینداره وه په خپله هم د دیندارو نه پیدا و نو په خپله هم دینداره عجز بخواري مزدوري کوله چې کله به یې څه وګټل نو هغه به درې حصې کړل یو حصه به یې په ځان باندې ولګوله او یو حصه به یې په خپلې مور باندې لګوله او یو حصه دا به یې د رب العالمین د رضا دپاره غریبانان له ورکړل هغه به یې خیرات که هغه به یې صدقه کړه په دغې طریقه باندې زندګي تېرېده عجز به مزدوري کوله خو دا ژوند دی داسې لږ تنګ غوندې و خرچې زیاتې وې او د عجزه مدن دومره نو چې راغټ شو نو مور ورته وی بچې که دې خوښی نو ځنګل ته لاړ شه ستا پلار چې وفات کېده نو ما ته یې ویلي و چې ما په ځنګل کې یو سقی پرېښې ده او هغه ما رب العالمین سره امانت کړې ده نو هغه به غټه شوي ځنګل ته ورپسې لاړ شه هغه راوله غوا به ترې جوړه شوي د مور تابعدار وښه مورې لاړه ځنګل ته ورپسې لاړ ټول ځنګل یې ګوټ په ګوټ که یو ځای ګرځه بل ځای ګرځه بل ځای ګرځه ټول هروځه جزو ګرځې غوا یې را پیدا نه کړه چې کله ماښام راغې نو مور ورته وی بچې غوا دې راوسته وی یاره مورې غوا خو مې پیدا نه کړه وی بچې سبا ورپسې بیا لاړ شه
نو چې بیا ځنګل ته لاړ شي وګرځه ورپسې او یو اواز وکړه چې یا الله زما پلار تا سره زما یو څه امانت کړی وه الله ته خو څوک هم د چا امانت نه ضایع کوي نو الله زه هغې خپل امانت پسې راغلم الله ماله هغه خپل امانت راکړه چې پلار مې تا سره امانت کړی ده نو بچی چې ده ووې نو تاله به هغه غوا په خپله باندې راشي اوس که دا د دې زمانې بچې وي ښه په چغه به غوا راځي ټول ځنګل مې لټ په لټ که خپې مې ماتې دي موږ ځان له د تلو نه یو نو او ته وایې چې بیا لاړ شه نه بس د مور تابعدار دی حکمتونه پکې نه لټوي فلسفې نه لټوي مورې لاړ به شه سبا بیا ځنګل ته لاړ یو ځای کې ودرېد ډېر په عاجزۍ اواز کې یا الله زما پلار د وفات په وخت کې یو وصیت کړی او دا یې زما مور ته ویلي چې ما په ځنګل کې یو څښی الله سره امانت کړی ده چې زما زوی غټ شیغه به راولي الله هغې څښی پسې راغلی الله ماله د پلار هغه امانت راله راکړه دا آواز یې وکړه ودرېد په ځنګل کې لږ ساعت تیر شو په دې کې یو مضبوطه پهلوانه غوا داسې په منډه په جوبن کې را روانه ده چې غږ یې مه کوه او دا ډنډه لکۍ نیولې ده او راله د دې هلک په خوا کې ودرېده او دومره خشته غوا چې تا به وي کتل ورته چې پروردګاره دا سرمند او که دا سره زر دي دومره خشته ډېره خوبصورته او دې مور ورته وی چې بچې تاله کله راشي نو د دې غوږ نه ونیسه او کور ته یې را روانه که په خپله به در سره راځي چې کله هغه غوا راله او دې هلک سره خوا کې ودرېده نو چې ده د غوږ نه نیوه هغه غوا ورته رب العالمین ګویا کړه خبرې شروع کړې وی په ما باندې را سورېږه را سور شه را باندې ده ورته وی نه سورېدل نشته ما ته مور ویلي دي چې دا غوا به د غوږ نه ونیسي او را روانه بیا کې ځان سره ما ته مور د سورېدو خبره نه ده کړې ما ته چې زما مور څه وایي زه به هغه کار به کوم غوا ورته وایي ته د مور دومره تابعدارې دومره تابعدار د مور چې ته د مور دومره تابعدارې نو که دې غر ته تا آواز وکړې چې ما سره روان شه دی به هم در سره ځي زما خو لاخپې دي او که تا د مور خبره نه وه منلې او په ما باندې سور شوی وې مزه به هم د قیامته پورې جمدې وم او ته به هم جمدې وې د ټول ځنګل کې به مې ګوټ په ګوټ ګرځول د مور خبره دې نه وه منلې غوا یې د غوږ نه ونیوه کور ته یې راوسته مور هم ورته ګوري چې خشته مزېداره غوا ده هلک هم ورته خوشحاله دی مور ورته وایي بچې سبا د میلې ورځ ده او لاړ شه د غوا میلې ته بوځه په هغې زمانه کې په 3 روپۍ باندې غوا کېده او که چا هم درنه د غوا غشته نو ورته وایي چې په 3 روپۍ خرڅوم د هغې نه یو کاسیر هم کمه نه خرڅوم خو چې کله جوړه جاړه ورسره وکړې نو دا به ورته ووایې چې د مور نه به لږ تپوس کوم برضای امي د مور رضا پکې شرط ده د مور نه به تپوس کوم بیا به درته غوا په حواله کوم دې ته خیار شرط وایي په دې کتابونو کې ده ورته وایي ډېره ښه ده غوا یې بوتله میلې ته خلک میلې ته څاروي راوستې دي نور څاروي خرڅېدل او د ده د غواړو چا تپوس نه کوو ځکه خلکو به وی چې دا خشتره قیمت یې زیات دی موږ یې نه شو اخیستی چا تپوس نه کوو چې کله میلې کې داسې خیرنې ټیم شو نو یو کس ورله راغی لکه وروره د غوا خرڅې او خرڅوم پسو خرڅې په 3 روپۍ خرڅوم کمه نه خرڅوم هغه کس ورته وایي بس د غوا په 3 زما شوه ستا خبره ښکته نه غورځوم په 3 زما شوه ما له راکړه 3 روپۍ واله دې ورته په 3 ستا شوه خو هله بیا درته په حواله کوم چې د مور نه تپوس وکړم او ورته وایي مړه د مور دا تپوسونه مپوسونه پکې پرېږده دې ورته چرېم نه د مور نه به تپوس کوم بیا به حواله کوم او ورته وایي د مور دا تپوس پکې پرېږده او د 3 په ځای باندې 6 واله نو که دا منګه وی چې د 3 په ځای 6 واله نو 20 بانې به هم لټولې وي چې یاره مورې تا خو وی چې تپوس وکړه خو د 3 په ځای 6 راکولي نو ما وی ځه بس ورخرڅه به یې کړم نه او ورته وایي دا خو 6 دي چې زر هم راکوم نه خرڅو
د مور نه به تپوس کوم اله به در کوم. او ورته وایي چې د مور دا رضا تپوسونه پکې شرط دي چې په چا خرڅې خرڅه که زوړ عالم. دغه سړی لاړ دی غوا چا وانه غشته کور ته یې راوسته. مور ورته وایي بچې غوا خو دې واپس راوسته. بیبې غوا مې یو سړي سره جوړه کړه هغه رانه په 3 روپۍ غشته ما ورته 3 روپۍ یادې کړل خو ما ورته زه به د خپلې مور نه تپوس کوم. هغه راته وایي چې د مور دا تپوس پکې پرېږده او په 6 روپۍ باندې ما نه دله در کوم. ما ورته وایي چې نه د مور نه به تپوس کوم. وایي چې د مور تپوسونه پکې دي زاړه عالم نه. مور ورته وایي بچې دا غوا بوځه بیا میلې ته. خو چې کله میلې ته بوځې نو پته ولګېده چې د 6 روپو ده ځکه هغه د نه په 6 غشته. نو 6 روپۍ وایه کمې مه وایه. خو چې کله جوړه خلاصه کې نو دا ورته ووایه چې د مور نه به تپوس کوم بیا به درته سپارم. وایي ښه مورې. بیا چې دا غوا کله بوتله ځنګل ته بیا پې څوک نه دغه ته میلې ته څوک پې نه راتلل. په آخر وخت کې په یو ګاک راغی لکه غوا خرڅې او خرڅوم په څو باندې خرڅې ورته وایي په 6 روپۍ هم هغه سړی دی چې هغه بل ځل راغلی په 6 روپۍ. وایي بس په 6 باندې زما شوه. ورته وایي یو شرط به پکې وي د مور نه به تپوس کوم اله به حواله کوم درته. او ورته یې مړه د مور دا تپوس پکې پرېږده. وایي نه د مور نه به تپوس کوم. هغه سړی ورته یې 6 نه 12 روپۍ مانه واله خو د مور دا تپوس پکې پرېږده. وایي چې د مور تپوس پکې نه په 12 هم نه ورکوم نه ورکوم. او ورته یې بچې په چا خرڅې خرڅه که نه علم زه. غوا تې چا وانه غشته کور ته یې واپس راوسته. مور ورته وایي بچې غوا دې خرڅه نه کړه. وایي یو سړي رانه مورې په 12 روپۍ باندې غشته خو ما ورته د مور نه به تپوس کوم. هغې وایي د مور تپوس پرېږده. ما وایي نه د مور نه به تپوس کوم د هغې په رضا به در کوم. ورته یې وایي بچې د غوا میلې ته بوځه خو دا سړی به تا پسې واپس بیا راځي خو دې تا نه د غوا نه الي. خو دا ورته ووایه چې د غوا ته اخلې نه خو چل راته وښایه زه ورسره څه وکړم. نو چې کله هغه غوا میلې ته بوتله هغه سړی بیا راغی. شکل یې خو د انسانو خو لیکن و فرشته الله انساني شکل کې را لیږله. نو ورته ویې لکه د غوا خرڅی نه دی ورته وایي خرڅوم که نه په څو خرڅی. یاره وایي داسې چل دی چې ما ته مور ویلي و که هغه کس دله راغی نو دې غوا نه الي. دا ورته ووایه چې موږ دې غوا سره څه چل وکړو. هغه ورته وخاندل. وایي داسې چل به وکړې چې په بني اسرائیلو کې دقه شانتې واقعه وپېښېږي او موسی علیه السلام به هغوی ته وایي چې لاړ شئ تاسو یو غوا پیدا کړئ. هغه غوا حلاله کړئ او د هغې یوه غوښې ټوټه او یوې ساه په دې مړي باندې ووښئ. مړي به راجمدي شي. مړي به خپل قاتل وښیي بیا به مړ شي. هغه غوا بل چا سره شته دی نو همدا غوا ده. دا غوا چې کوم صفتونه دي په دې کې دغه صفتونه نور بله غوا کې شته دی نه. کور ته یې غوا بوتله. مور ته یې ویې مورې هغه خو راته وي چې یاره په بني اسرائیلو کې به یو سړی مړ کېږي او د موسی علیه السلام به ورته چې غوا حلاله کړې او چې غوا حلاله کړي د غوا هغه غوښه به هغې مړي له یوسي مړی به جمدی شي. هغه صفتونه په دې غوا کې دي. خو دغه فرشته ورته وایي چې هغوی دله پیسې درکوي نو جوړه ورسره د پیسو مه کوه. ورته به ووایه چې غوا در باندې دا خرڅومه نو دا غوا به حلاله کړې او دا سرمن به تې وباسې او دا سرمن به راته د سرو زرو ډکوې دومره سرو زرو باندې خرڅومه. مور ورته وایي صحیح ده. اوس بني اسرائیلو کې خو دا واقعه پیښه شوه. خلک غوا پسې ګرځېدله یاره دا پلانکي قسم غوا خو پلانکي لږ سره د پسې رالل. هلکه دا غوا خرڅې او ورته یې ویې خرڅوم. په څو یې خرڅې؟ وایي بد دا غوا در باندې په دومره پیسو سرو خرڅوم چې دا حلاله کې سرمن به تې وباسې هغه به د سرو زرو نه ډکه کې ما له به هغه سره زر راکې. وایي دا دومره قیمت د غوا دا دومره قیمت چا د غوا ویلې لکه چې تی وې ځکه په 3 روپۍ غوا ده او تا ته به سرمن موږ د سرو زرو ډکو. دی ورته زه خو د پسې کور ته نه یم درغلی خو که الې والې او که نه الې مالې زه په زور خرڅوم خو نه. هغه عاجزانانو خو پیسو تاجت و غوا تاجت و. وایي زه به صحیح شوه نو هغه غوا یې ترې واخیسته او هغې لاله کړه او د هغې یو حصې په هغې مړي له یوړه مړی راجمدي شو. چا وجلې وي؟ خپل وراره وجلې.
رواري وخو او سړی واپس مړ شو او د هغې غوا هغه سرمن هغې د هلک ته د سرو زرو دا ډکه کړه نو ما درته وختي خبره وکړه که ځان مالدارول غواړې چې ماته د دنیا مال میلو شي ماته د سره میلو شي او ماته د سپین میلو شي د مور تابعدار شه بس د مور خبره ورو د مور تابعدار شه الله به د سره سپین درکړي سره سپین